سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته الوګان یعنی پټاټې د جرمنیانو په طریقه د سره کولو چل در ښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډیر یو خوندورو او مزیدارو الوګانو چل به زده کړئ. په دې کې به د ټولو نه مخکې زمونږ الوګان پکارېږي، یعنی 2 کیلو الوګان د ټولې کورنۍ دپاره بس وي. اوبه به تودې کړو، 2 وړې قاشقې مالګه به پکې ور واچو او بیا به پکې د الوګان ور واچو او وبه یې خوټ کوو چې 85% د الوګان پاخه شي. اوس به یوه دانه د چرګ سینه 2 ټوټې کړو او دغسې به یې په چاقو باندې پرې کړو. چرګ چې کله پرېږ شو نو دې له به اوس مساله جوړه کړو. د ټولو نه مخکې به پکې یوه غټه قاشوغه د تندوري مساله ور واچو، نیمه وړه قاشوغه به پکې سور مرچکۍ پوډر ور واچو، یوه وړه قاشوغه به پکې دڼیا ور واچو د دڼیا پوډر، نیمه وړه قاشوغه به پکې مالګه ور واچو، یوه وړه قاشوغه به پکې د سرکې ور واچو، یوه غټه قاشوغه پکې د لیمو اوبه ور واچو، نیمه وړه قاشوغه پکې ټکېدلې اوږه ور واچو، 2 غټې قاشوغې پکې د ماستو ور واچو، 2 غټې قاشوغې پکې تیل یعنی غوړي ور واچو، او یوه غټه قاشوغه به پکې د پیکوړو بوړه ور واچو. ښه به یې ولړو. زموږ مساله تیاره شوه. چرګ به پکې دغسې ور واچو او ښه به یې پکې غوړ کړو. کله چې چرګ غوړ شو نو د 15 نه تر 30 منټو پورې به یې کېږدو چې ښه پکې اخته شي. یو لوښی به تود کړو او یوه وړه قاشوغه کوچ یعنی بټر به ور واچو. کله چې دا تاوده شول نو دا چرګ به پکې دغسې کېږدو. او دواړه طرفونه به ولا د 15 منټو پورې سره کوو او په بل طرف به یې اړو تر هغې پورې چې چرګ ښه سور شي. دې الوګانو ته جرمنیان برات کرتوفل وایي او ورسره دغسې د چرګ سینه هم سره کوي. کله چې زموږ د چرګ سینه سره شوله نو سر به پې کېږدو او په کم اور باندې د 15 منټو دپاره. الوګان زموږ تیار شوي دي. نو دا به دغسې د تودو اوبو نه وباسو او یخې اوبه به پې تر پاسه واچو او بیا به یې تقریبا د 10 منټو دپاره په یخو اوبو کې کېږدو چې ساړه شي. کله چې ساړه شول نو دغسې به یې سپین کړو. یخول یې په دې باندې ښه دي چې بیا ښه سره کېږي. که تاوده یې ور واچوئ نو بیا به په منځ کې ماتېږي نو ښه به نه سره کېږي او ښایسته به هم نه ښکاري. اوس به یې دغسې ټوټې ټوټې پرې کړو. نو په یو لوښي کې به لږ غونده کې تیل ور واچو او دغسې په طریقه باندې به پکې دا ټوټې کېږدو. چې اول په یو طرف باندې سرې شي نو چې کله په یو طرف باندې سرې شولې نو بیا به یې په بل طرف باندې واړو، بیا به یې په هغه طرف سرې کړو چې دواړه اړخه یعنې دواړه طرفونه یې ښه سره شي.
کار یې لږ ډیر دی خو مزه یې ډیره زیاته ده، ډیر مزهدار او خوندور جوړیږي. دا په جرمني کې تقریبا په هر کور کې پخیږي. جرمنیان کو غریبي او کو میلیونري دا پخی. اوس په پکې نیمه وړه قاشوغه وچه دڼیا ور واچو، نیمه وړه قاشوغه پکې سور مرچکۍ ور واچو او مالګه د خپلې ذایقې مطابق ورته ور واچو. ښه به یې پکې ولړو. او یو 15 منټو دپاره به یې پکې دام کیږدو چې دا پکې هم پاخه شي. دواړه اړخه یعنې طرفونه به یې وګورئ چې دا پاخه شوي. زمونږ چرګ باندې دغه د 15 منټه تیر شوي، په کم اور باندې موږ دم ته یې ایښودی و. نو دا دی اوس تیار شوی دی، اوس به یې راوباسو. دغسې ټوټې ټوټې به یې پرې کړو. د یوې کورنۍ دپاره یعنې د 5-6 کسانو دپاره دا خوراک پوره دی. الوګان یعنې پټاټې مو تیارې دي. تاسو ورسره هر قسم چکني ولا جوړولی شئ. موږ ولا د مستو، د پودینې او د دڼیا د وږې چکني جوړه کړې ده. نو دغه دی زموږ خوراک تیار شو. نو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.